ښه راغلاست درنو لیدونکو نن بحث کې د ملکي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو باندې خبرې کوو چې په دې وروستیو کې د هوایي بریدونو له کبله ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د همدې موضوع په تړاو بحث لرو. بحث کې مو بلنه ورکړې ده د ارزګان د ولایتي شورا پخواني مشر ته ښاغلي امان الله هوتکي صاحب. ستړی مه شئ، ښه راغلاست خپرونه ته. خیر اوسئ، مننه خورجان. هوتکي صاحب پیل به دې وکړو چې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو علت څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خورجان تاسو ته او ستاسو ټول کارمندانو ته ټول لیدونکو او لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مرګ ژوبله څو اړخونه زما په نظر باندې لري. یو دا ده چې معلومات غلط هغه خلک چې دوی ته جاسوسي کوي او امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکوي دا هم غلط وي. او د بله طرفه څخه نړیوال ځواکونو چې دا دوی توپونه راوړي دي، دا دوی مهمات چې راوړي دي، نو دا خو حتمن کاروي، نو ګلاب خو یې نه دي راوړي. دا که بیا بېرته به دوی په شا کړي بیا بېرته وړي امریکا ته، دا خو ناشونې ده. ولې په دې ملک کې هر څوک چې وژل کېږي څوک د چا پوښتنه نه کوي چې چا مړ کړي یا څنګه مړ شو، بس پلټنه ده روانه ده. دا خوا وایي پلټنه ده روانه ده، هغه وایي موږ طالبان چې بیا یې په پټاو یا انفجار کې ووژي خلک ووژني، هغه بیا وایي چې موږ په غاړه یې نه اخلي او وژلی هم دوی وي، ځکه چې پر میندې دوی خطا دی. میین خو ته بل څوک نه پټوي، د طالبان یا طالبانو ډلې دي. نو دلته یو رقم یو مرګ و میر په دې وطن کې شروع دی، یو رقم غم شروع دی په دې کې. څو اړخونه چې ما مخکې تاسو ته یاد کړل، چې یو خو غلط معلومات او بل هغه د نړیوالو له ظالمانه دلته چې بمباري کوي، ړنګې بمباري کوي، یا دوی وایي چې موږ معلومات غلط راکړي یا موږ ونه پېژندل. دلته په څنګ کې هغه څوک چې وسلوال مخالفین دي د حکومت هغه روان وي، د هغو موټر روان وي خو هغه نه ولي. او دلته یو ملکي موټر چې بیا وي هغه وژني یا پر مسجد باندې کوي یا په ولایاتو کې موږ تاسې ولیدل، دلته په کندوز کې کېږي، دا په غزني کې وکړه یا په نور تقریبا په دا ګودروز کې 45 ولایتو کې داسې بېګناه خلک په شهادت ورسول. یا موټر ځي عام موټر دی، خلک پکې سپاره دي، ځي په ړانده مین باندې خېږي وژل کېږي. نو دا شان هغه شان دي څو اړخونه دي چې د عام ملت دپاره یو مرګونی وخت را رسېدلی، یو مرګونه زمانه تقریبا په 18-19 کاله کې هره ورځ چې ووینې غم دی، هره ورځ چې ووینې غم دی. موږ هېڅ وخت کې په 18-19 کاله د خوشحالۍ خبر وانه رسېدی. تش پر نامه باندې دا خبره ده چې دا بیا رغونه به وکړم، طالبان وایي چې انشاءالله موږ راځو دلته به د حکومت دغه نړیوال وایستله. دا خبرې سره کېږي، مګر زه فکر کوم چې دلته یو رقم عام وژنه په دې عمل کې شروع ده. هوتکي صاحب څه فکر کوي کله چې جګړه کېږي د جګړې ښکېلې خواوې څومره د جګړې اصول په پام کې نیسي، هغه نه وروسته بیا دوی خپله جګړو ته دوام ورکوي، جګړې کوي. اصول رښتیا هم د جګړې په مهال په پام کې نیول کېږي که نه نیول کېږي؟ زه حکومت به تر یوه اندازې پورې کوښښ کوي، خپله حکومت به په دې کې کوښښ کوي، مګر دلته هغه نړیوال چې راغلي دي چې د اصول نارې وي، ړنګې بمباري خو اکثره دغه کوي نړیوال کوي، اکثره یې په سر کې امریکا ده، دغه امریکایان یې کوي. موږ تاسې ولیدل بې پیلوټه او پیلوټداره ده، دا خط ړنګې بمباري کوي. یا طالبان چې ړنده مینونه فټاوي. نو په دې حالت کې چې خلک وژل کېږي او د خلکو پوښتنه نه کېږي، زه وایم نو دلته به باره اصول چیرې دي؟ دا خو اصول که د جنګ داسې اصول وي چې تا م وژني ما م وژني هر څوک وژني، په ښارو کې پټاونه کوي، په کلیو بانډو کې به بمبارونه کوي او یا پر عام لارو باندې خلک وژل کېږي. نو دلته خو باید خور هغه اصول چې موږ داسې فکر ورته کوو، یا چې دوی وایي چې هغه اصول موږ به مراعات کړل. دلته خو اصول نه دي راغلي، نه مراعات فکر کوئ دغه اصول چې نه مراعات کېږي دا به قصدا وي که نه دوی د جګړې په اصول اصلا نه پوهېږي، هغه نه وروسته دوی جنګ کوي؟ قصدي ده که نه په اصول باندې نه پوهېږي؟ څو شی دي دا خو زما په نظر باندې. یو دا ده چې په هغه اصولو چې موږ تاسې تمه کوو یا نړیوال اصول دي یا د جنګ کوم اصول چې دي په هغو باندې به هم شاید ناولده وي، دا خلک یو دم کېدلی شي. او دویمه خبره په دې کې ده چې دلته بې پوښتنې دی. سړی چې پوښتنه نشي کولی، سړی چې د چا د اوس د حکومت دی خپل دغه خلکو پوښتنه نشي کولی نړیوالو څخه، نه د نړیوالو څخه پوښتنه کولی شي، نه دلته خپل په مابینځ کې دوی پوښتنه سره کولی شي. چې داسې بې پوښتنې بازار نو په دې بې پوښتنې کې خو چې زما په لاس واک راکړم، زه چې اوس ولاړ شم امریکا ته همدغسې ړنګې بمباري کوم لکه دا اوس چې دوی څه مشکل بیا څه شي دی په دې کې؟ دوی خو نه پر آخرت کې فکر نه کوو دلته له خپل واک څخه ناسمه استفاده کېږي؟ زه نو دا خو واضح خبره ده خو چې دا کېږي. دا خدای ما درته وویل چې دا نړیوال چې دلته راغلي دي، دا حکومت داسې نه چې زه د حکومت نه مامور یم، نه د حکومت په نمایندګۍ دا خبرې کوم، مګر بیا هم تر ډېرې اندازې پورې ما لیدلي په دا ولایاتو کې زه یو اطرافي سړی یم، ما لیدلي تر ډېره پورې چې په کلي کې طالبان په کلي ته نه ورځي، په کلي کې چې نور دغسې وسلوال مخالفین وي هغه کلي ته کوښښ کوي د دې دپاره چې دغه ډېر دغه یې وساتي، اصول یې وساتي. مګر بیا هم دغه باوجود بیا دغه غټ توپونه یې بند کړي دي.
کلي کې غورځي بانډو کې غورځي دغسې یعنې پټاویږي دا زموږ په روزګان کې یعنې موږ په دا 40 ولایاتو کې چې د دې هېواد وګورې په هر ولایت کې دغسې یعنې خلک وژل کېږي او اکثریت ته دغه لوی توپونه دي چې خپله حکومت غورځي په دې کې توپونه ورغورځي په هر کلي کې چې ومښته هر ځای چې ومښتل نو دا خو هغه شیان دي چې د ملت په وړاندې یو ظالمانه جګړه دلته شروع دی یو ظالمانه جنګ دی چې شروع دی هره ورځ به دغسې یعنې کېږي موږ هره ورځ چې وګورو د ملکیانو د قرباني وینو مرګ ژوبله وینو او هره ورځ موږ وګورو دلته غم وینو دلته وینه وینو دلته بغارې وینو دلته خرابي وینو هره ورځ چې دا شیان سړی ویني خو دغه شیان چې د سړي پر انسانانو هم تاثیر کوي پر دغه ټولو شیانو باندې چې دلته په افغانستان کې اوسېږي په دې ټولو باندې تاثیر کوي خبره په دې ځای کې ده که موږ هغه تمه ځینې کوو د 3 اړخونه دلته دي طالبان دي حکومت دی او نړیواله ټولنه ده هغه اصول چې کوم د جنګ دي هغه کې د نظامي خلکو پوښتنه وکړي هغه نه دي مراعات کړي تر ډېرې اندازې پورې بیا هم نسبتا چې سړی وګوري حکومت لا بیا هم ښه دی تر یوه اندازې پورې کومک کوي تر یوه اندازې پورې دغه کوي اوس دا طالبان چې راځي په دې کلي کې د چا په کور نه ننوځي که هغه سړی 100 کسه مري که 100 کسه مري مشکل نشته په دې کې نو دلته به د جنګ اصول څه شول راځو دې ته هم راګرځو خو تر دې وړاندې اوس داسې ویل کېږي چې کله چې د هوایي بریدونو مسؤلیت د بهرنیو ځواکونو پر غاړه اچول شوی دی دغه ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده رښتیا ملت همدا کېدی چې کله چې مسؤلیت بهرنیو ځواکونو ته ورکړل ملکي مرګ ژوبله زیاته ده که نه تر دې وړاندې هم د دغه ملکي مرګ ژوبلې ارقام شمېر ډېر زیات زه وایم د سره څخه چې دغه نړیوال راغلي دي موږ ته ګل نه دی راوړي موږ ته غم راوړي دي هغه شعارونه چې امریکا راخیستي و ستاسو سوال جواب ته وروسته راځم دغه هغه شعارونه چې امریکا راخیستي و چې دلته به ښه حکومتداري رامنځته کوم د مواد مخدر په ضد به مبارزه کوم او دلته به د تروریزم په ضد باندې مبارزه کوم تروریزم څو نیال ته ورسېدی مواد مخدر په خوا یو فصل کړی کېده اوس 3 فصله کړی کېږي خو کار نشته بیکاري ده کنې خلک د شوق نه کوي او موږ ته ولې د حکومت په کوم حالت کې دی په جنجالو کې دی د سیاسي اختلافات سره موجود دي داخلي اختلافات موجود دي د اقتصادي بحران سره مخامخ دي د فقر سره مخامخ دي د نور د نظامی جنگو فشارو سره مخامخ دي ته د سولې خبرې دي نیمه شروع دي نیمه پاتې دي دا د ټولو شانو سره مخامخ دي نو دا شان هغه د امریکا هغه شان و چې موږ ته راوړل موږ ته چې کوم خبرې کولې کوم شعار ویلي برعکس هغه شان سوله هر شی برعکس چې د ول شو حکومتداري موږ ته سوینه حکومتداري چې د ویلول مواد مخدر مبارزه موږ ته سوینه مواد مخدر مبارزه چې د ویلول د تروریزم مبارزه سره مبارزه کوم تروریزم جرړې کاږم یا ورکوم هغه موږ ته سویل د چې په افغانستان کې تقریبا 2 ډول ته ورسېدل نو چې د حالاتو کې وي بیا نو سړی د دوی په خبره باندې کم اعتماد نشي کولای زه فکر کوم چې هوایي بمباري لړندې بمباري په خوا وي وسم دي صرف وس د سوي دي په خوا پیلوټدار کولې وس به پیلوټ کی په خوا د شو پر ودو باندې کېدی په خوا به پر پامیل باندې بوسو په خوا پر د خوشحالي پر محفل باندې وسو وس بیا د شنه کېږي وس بیا یګانه چې 15 شپږ کسه په موټر کې وي قومي مشران یا سیاسي وي یا کوشنیان وي یا مشبان پر هغه باندې بماچي نو دغه څنګه دغه ځای کې فرق وکړي چې ماشه دغه څخه راځي په خوا پر ډیر خلکو کېدل یو څه پر کوم خلکو کې مګر نور خو وجل چې را وځل ته په وطن کې غم دی او وینه اوس داسې هم ویل کېدل چې کوم بریدونه چې لکه څنګه تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ باندې کېږي کوم موټرونو باندې کېږي مېرمنې په نښه کېږي دا یو ډول قصدي دی رښتیا هم دا قصدي دی که نه دوی په ناپوهۍ کې دا ډول بریدونه کوي خو ما تا ته مخکې د شعارونه وویل هغه شعارونه چې قصدي دي نو دا عمل هم ټول قصدي دي دا چې دوی وایي اشتباه مې وکړله نو دا چې دوی وایي موږ صح وکړله دا چې دوی وایي موږ به پلټنه وکړو دا شی زموږ درد نه دوا کوي خو دوی وویل 3 انچه شی دی که 9 انچه شی زه پر مځکه باندې وینم اوس بسته سړی ته څنګه نه ویني خو تا وویل چې زه دلته راسم دغه د بحث دې دلته دغه راغورځوله کروستو غونډې چې راغورځولې دلته یوه کوټه په ویشتلی سوله اوس دلته بسته سړی د څخه بسته کلی د څخه تاسوي بسته منطقه د څخه تاسوي بیا دغه جنګونه څخه تاسوي بیا دغه جنګونه زموږ درد نه دوا کوي دا بمباري زموږ درد نه دوا کوي دا شی زموږ نه دوا کوي اوس دا نړیوال ته سړی ایران دي دا سړی فکر ته کوي چې تاسو څنګه د نړیوال په نمایندګي خبرې کوي د ملل متحده چې اوس نه ویني هغه د بخښنې سازمان چې ورته وایي ملګري ملتونو کې دا اوس نه ویني دا خلک اوس نه ویني چې په افغانستان کې دا څه توره شپه جوړه شوې ده نو دغه کې څخه معلومیږي خو چې دا شان اکثره کستنې دي
په دې شیانو باندې خصوصا د نړیوالې اکثره کستنې کوي دغه طالبان چې په دا لارو کې دا ماینونه یږدي دا میندې نه پوهېږي چې په دې باندې عام خلک تېرېږي ولې دا ړوند مه یږدي واده ته خلک روان چې وګورې پر یو ټونس موټر پټا سوی واده ته خلک روان چې وګورې پر یو بل چا ریموټ کړي و همدا داسې نه چې وایس بړانده وي ریموټ والا هم په دې کې ستا هغه هم پکې وي شته ونیسه دا خلک یې پټا سوه درد بل دی غم د بل دی دا خلک دلته یو رقم وحشت شروع دی دلته یو رقم جنګ شروع دی د افغانانو دپاره یو عام وژنه شروع دی چې سړی فکر ورته کوي نو دا شان سړی د پر دې باندې ګواهي کوي چې سړی په دې ما په دې عقیده رسوي چې زه هم دا شان اکثره دغه دي قسطنې کېږي که قسطې نه کېدلی که په قسطه نه کېدلی واقعا نه کېدلی خو یوه ورځ دوې ورځې درې ورځې پنځه ورځې دا تر څه وخت اشتباه ده و هم 19 کاله کېږي موږ په اشتباه کې روان یو 19 کاله کېږي زموږ خلک بې ګناه وژل کېږي نو دا څنګه به د دوی له ووایي چې دوی وایي زه په قسطې نه کوم زه څنګه ورسره ومنم خو هغه تیارېږي هغه خلک دي هغه نړیوال دي چې راغلي دي دلته نو دا تر څه وخته پورې ناکاسته شوله دا خبره دا خو واقعا دا شان اکثره قسطې دي که قسطې نه وي نو خو یو وار دوه واره پنځه واره لس واره و همدا په کلونو وخت یې واخیستې دا لا اشتباه ده بس په لټنه روانه ده اشتباه ده په لټنه روانه نتایج هم شی نشته بله راګرځو ته کیسه دې ته چې تاسو مخکې ورته اشاره درلودله ډېر کله اوس چې وسله والې ډلې جګړې کوي دوی ورځي د ملکي خلکو له کورونو څخه استفاده کوي که چیرې همدغه کسان د ملکي خلکو له کورونو څخه استفاده کوي فکر نه کوي چې دا به لا هم د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو سبب وګرځي ولې نه ګرځي زه ملکي خلک خو بېچارهګان څه سي د دې کلي ثبات څه هغه کلي کې واړوه دغه کلي ثبات څه په هغه کلي کې واړوه دا به تر څه وخته پورې دا بار واړول وي ده خو دوی بیا هم ورځي هغه ته هغه تش کلي چې پاتې وي هغه خلک چې ځینې وتلي په هغه کلي کې نه اوسېږي په هغه کلي کې اوسېږي چې خلک ډېر وي په هغه کلي کې څخه دوی د خزیې یا د مرچې استفاده کوي چې په هغه کې خلک ډېر وي د دې خوا څخه دا بیا پسې ورځي دا ظالمان دغسې ړنده بمباري باندې وړه چې ملکیان وژني د 2 کس طالبان دپاره د 2 کس مخالفین دپاره چې وګورې 50 کسه یې نور وژلي 10 کسه یې نور وژلي زه وایم همدغسې حرکتونه لکه دا اوس چې که طالبانو شروع کړي دي دا چې دوی وایي چې موږ هغه اصول مراعات کړي نه تعلیم مراعات کړي دي دلته په دې وطن کې نه حکومت مراعات کړي دي په هغه اندازه چې زموږ ته حقوق ته کېدل او دا نړیوال خو نو داسې دي چې هغه د سره څخه راغلي هغو د سره توپکان راوړي دي هغو د سره توپونه راوړي دي غړي تیارې راوستلې دي نړیوال هم دغه چیغې وهي نارې وهي چې ګواکې دوی د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي رښتیا هم د دوی مسؤلیت څه کېدای شي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی ده که نه یوازې د دوی دغه وظیفه ده چې باید کومه مرګ ژوبله چې ملکي خلکو ته وړي د دغه ارقام وړاندې کړي زه وایم مخکې د ملل متحد او که د دوی سره دغه نور غټ توپو خاوندان دي مطلق دغه ارقام یې ذکر کوي دا تعداد یې ذکر کوي چې دغونې خلک زخمیان لرو ملکیان دغونې بېګناه سوله دغونې ګناهداره دي دغونې دلته زخمیان دي دغونې دلته نر دي دغونې ښځې دي دغونې ماشومان دي دغه شیان ذکر کوي لکه یو موسسې غوندې نور خو دلته موږ کمبود نه دی پکې لیدلی دا که څوک وایي چې موږ په دغه ځای کمبود سوی نو د هره ورځ دا ولې چغې ویل کېږي هره ورځ ولې خلک وژل کېږي نو دا د دې څخه معلومېږي چې دې خلکو هغه څه چې په خوله وایي په عمل کې هغسې نه دي یعنې د دوی مسؤلیت یوازې ارقام وړاندوی نه ده زه مسؤلیت خو نه دی دوی خو سخت ډېر مسؤلیتونه لري مګر خو دلته موږ ته معلومېږي دا نړیوالو چې دا جنګ شروع کړي دا خپله یو بزنس دی دا خپله یو کاروبار دی په لیبیا کې دغه د امریکا حکومت ولاړې کومک یې ورسره وکړي هغه مامور قذافي یې چپه کړي دا ته یو بل تور لنګوټی نه دی ورته پیدا کړي چې اوس بیا هغه دی جنګېږي په دغه عراق کې یو بل سړی نه دی مقتدا صدر په نامه دی څوک یې نه دی ورته پیدا کړي په یمن کې سړی نه دی ورته پیدا کړي په دغه نورو هېوادونو کې په سوریه کې نه دی ورته پیدا کړي خو دا ځای چې امریکا تللی دلته یو بل شی ورته پیدا کړي دي چې دلته باید د جنګ توازن وساتل شي افغانستان هم همداسې دی ابارونه دغسې میله جوړه ده چې یو وایي مشکل په سیاسیونو کې دی بل وایي مشکل په حکومت کې دی بل وایي سیاسي مشکل په طالبانو کې دی او دلته نړیوال راغلي دي هغو توپونه دي پوره چې ګای دا خوا وله ګای خوا وله ګای طالب وله ګای ملکي سړی وله ګای قومي مشر وله دغه شان یو حالت یې ګډوډ شروع کړي دي نو دوی ما چې هغه ارقام ذکر کوي د دې دپاره چې خلکو ته معلومات ورکړي چې دغونې خلک وژل سوي دي چې تاسو خبر یاست په دې شیانو باندې نو زما په نظر باندې هغه مسؤلیت چې د دوی په غاړه دی هغه مسؤلیت چې د نړیوال اصول دي هغه نه دي مراعات کړي یګانه دغه د ارقام موضوع بیانوي لکه یو موسسې غوندې بله هوتکي صاحب تاسو به هم خپل لیدلي چې په دې وروستیو څو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمبارۍ شوي دي بیا هلته ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده د کورنۍ بسته غړي وژل شوي دي دوی خپل مړي راوړي د ولایت مقامونو ته یې راوړي دي هلته دوی تظاهرات کړي لاریونونه یې کړي چې ګواکې که حکومت چېرته دوی غږ واوري کوم اقدام کړي خو لا هم حکومت په دې نه ده بریالی شوی چې باید کوم اقدام کړي ولې حکومت په دې برخه کې دومره بېغوره ده خو دا بیا څو شی دي د طالب سره چې څوک کومک کوي پاکستان روس ایران چین هغه چې کوم فرمایش ورکوي هغه دوی منیم دلته هغه باید دوی ومني که ته وژل کېږي که زه وژل کېږم که 50 وژل کېږي که 100 وژل کېږي ولې په دې د هغو په واسطه باندې دی قدرت ته رسېږي که هغه کومک سره ونه کړي دی نه رسېږي نو حکومت هم همداسې دی نه د نړیوال خوا به دی نه د امریکا خوا به دی ولې په دې وایي که دا نه وي ما خو
قدرت ته نسم رسېدلی نو سړی چې قدرت ته نشي رسېدلی باید خو د هغو خلکو خوا هم نه وربدي هغو خلکو ته سړی ویلی هم نشي همدغه امریکایان چې دلته راغلي دي دا خو داسې لکه باداران چې راغلي دي دا خو داسې لکه مشران چې راغلي دي تر ډېره پورې خو هغو صلاحیت ته دی چې هر څه چې زړه یې وغواړي هغه کولی شي دا اوس ځکه چې راولاړ شي په دغه کابل په ټول کابل باندې دغه وپاشي سره کې ګاز وپاشي دا ټول خلک نشي نو پوښتنه څوک ځین کوي ملل متحد ځین کوي نړیوالې د ملل متحد د نړیوالې ځین کوي یو بل څوک شته چې ځینې وي کې څوک پوښتنه ځین کولی شي خو یو څوک پوښتنه نشي ځین کولی زورور خلک یې راپسې لیدلي دي ظالمانه جګړه یې راپسې شروع کړې ده و نر و ښځه یو وژل کېږي دلته قرباني ورکوو وطن مو خرابېږي او دوی خپلې تجربې کې خپلې وسلې راوړي دلته ګوري چې دګر څه دا وسله څونه تخریب کوي دا واقعا سړی ویشتی شي دا نشي ویشتلی که خوا یو که دا خوا یو مشکل د دوی دپاره زما په نظر نشته بله د همدغو قربانیانو کورنیو د لیدو لپاره پوځي چارواکي ولایاتو ته د دغې کورنۍ څخه لیده کاته کړي دي خو هلته بیا نیوکې دا د همدغه کورنیو ځینې مسؤل کسان چې دي وایي فقط د دوی دغه لیده کاته یو نمایشي بڼه لري هغه نه سوا نور کوم څه د دوی کارکړ نشته رښتیا هم کوم لیده کاته چې دوی د دوی کورنۍ سره کې دا یوازې نمایش که نه دوی غواړي چې په دې برخه کې رښتیا هم یو اقدام باید وکړي څو شی دي خو بعضې خلک یې موږ تاسې ولیده د فیسبوک او په دغه اجتماعي رسنیو کې خصوصا په داسې لکه دا ستاسو ته په دې نړیوالو رسنیو کې دا بس یو کامره ده په ځان پسې بسته کړې ده فیسبوک دی په ځان پسې بسته کړې دی د دې دپاره چې ما خلک وویني چې زه ولاړم هلته خواخوږي مو وکړله یو خو دا فیسبوکیان خلک دي دوم هغه خلک دي چې واقعا هغو زړه درد کوي افغانان دي موږ تاسې چې دلته په ځورېږو موږ تاسې چې دا اوس دا انتقادونه یا پر حکومت باندې کوو په نړیواله ټولنه کې په طالب باندې کوو دا خو په د ملت باندې ځورېږو موږ تاسې ته خو نه څوک معاش راکوي نه موږ تاسې ته دلته څوک ورودانۍ وایي خو دا یو احساس دی دا خو ځورېږو په دې خلکو باندې نو خلک هم شته په دې کې داسې خلک هم شته چې هغه بیا ځورېږي واقعا چې هغه ورځي هغه خپله خواخوږي ورسره ښيي واقعا هغه ورځي هلته خپله همدردي ورسره کوي نو داسې خلک هم پکښې شته چې هغه واقعي خلک دي مګر داسې خلک هم شته چې هغه بیا د فیسبوک د لایف څخه دي چې راووته دې خوا ته وایي زه پلانکي ځای چې ورغلی بېرته خپله یو سپېرې میرې کاري راځي بازار بله څه فکر کوئ چې ولس نور د ملکي مرګ ژوبلې د زغم تحمل لري ولس خو د ټولو شیانو څخه داسې سوی دي په دا 40 کاله جګړه کې بیا خصوصا چې په دا 19 کاله یا په دا 20 کاله د جګړه تېزه سوې ده تر پیسې سوی دي دا ولس چې د سولې نارې وایي دا چې په هر کور په هر کلي په هر بانډو کې نارې ویل کېږي د سولې دا د دې دپاره سوله نه غواړي چې دوی ورته امتیاز پکې غواړي صحیح دغه بعضې خلک وایي هغه به امتیاز غواړي هغه به چانس غواړي که په دغه خوا کې دي که په هغه خوا کې دي هغه به د قدرت وژي مګر ولس یګانه سوله غواړي سوله د دې دپاره چې دا مرګ ژوبله ورکه شي سوله د دې دپاره غواړي چې دا غم ورک شي سوله د دې دپاره غواړي چې دا خپل په وطن کې یو ارامه ساه وباسي او خپل په وطن کې ارامه زندګي وکړي ولس ته یوه دانه هم د منلو وړ نه دی یو مرګ د منلو وړ نه دی ولس ته دلته هېڅ دغه شی د منلو وړ نه دی چې یوه دانه یا پلچک خرابېږي یا یې دونه کې په یو وطن کې خرابي رسېږي ولس ته خو د منلو وړ نه دی خو دلته ظالمان خلک دي نورې جګړې راوړي دي دلته زموږ په بې اتفاقۍ څخه استفاده کړې ده او دوی پر موږ تپلي دي بله که چیرې د همدغو عامو وګړو قاتلینو ته په مظهر کې په علني توګه باندې سزا ورنه کړې شي فکر نه کوئ چې دغه لړۍ به همداسې دوام ومومي نو سړی بیا مسؤلیت وي او سړی بیا د بمبار کولی شي سړی صلاحیت لري سړي څخه پوښتنه نه کېږي نو دا خو هر وخت یې کوي نو مشکل یې بیا څه شي په دې کې اوس موږ که هغه عقیده چې موږ تاسې وایو چې راځي پر خدای مو عقیده ده دا خو کوم پر خدای عقیده وایي نو ولې کوو دا چمنه او نړیوال چې دي هغه خو پر خدای عقیده نشته خو اسلام مسلمانان نه دي نو هغه خو چې بیا کوي هغه یې د دې دپاره کوي چې که دا خو امریکا خو هم دی هغو ته بیا مشکل دی چې دی هغه خو هېڅ خبره نه ده هغه خپل میندې هغه خپل هدف یې وشتي څه شی چې د دوی کس چې دا شی واقعي پر کوم ځای ویشتی شي دا موټر پر بارناټ ویشتی شي دا موټر پر وډو ویشتی شي دا موټر پر ډاله یا پر ډکۍ باندې ویشتی شي دا پر کوم ځای باندې ویشتی شي هغه خپل تجربې کوي هغه خپلې مزې مخ ته بیایي هغه خپل کړنې مخ ته بیایي خو غم زموږ تاسې دی خو او دلته چې بیا سړی چې فکر وکړي تر ډېره حده پورې زه فکر کوم چې چارواکي په دې کې مسؤلیت هم لري او کوښښ به هم د دې کوي چې مرګ ژوبله کمه شي مګر خو چې ورسره ویې مني خو دا سوربري کې نه ورسره مني سوربري خو موږ تاسې ولیده هغه خو بیا ځان ته صلاحیت یا خپل ځان ته اصول لري چې ما د پلو چې دا ټول کابل باندې اوس ګاز وپاشي دا ټول خلک مړي کې پوښتنه یې څوک ځینې کوي زه هم دا اوس موږ تاسې نه وینو په څونې هېوادو کې دا جګړه چې شروع کړې ده اوس سړی په دې نه پوهېږي دا خو نه د کوچنیانو جنګ دی دا خو نه سړی خلک خطا باسي اوس خو 21مه پېړۍ ده خو نه ته خطا وځي نه زه خطا وځم نه دا ملت خطا وځي په دې خوا سړی پوهېږي چې دا جنګ د چا شروع کړی دی دا جنګ د چا د ګټو دپاره دی دا تر کومه وخته پورې به موږ وژل کېږو تر کومه وخته به موږ قرباني ورکړو په دې خوا سړی پوهېږي دا خو سړی سترګې نشي پټولی بله اوس یو بله موضوع چې هغه رښتیا هم د اندېښنې وړ موضوع ده کله چې بریدونه کېږي هلته بیا ملکي کسان وژل کېږي یس لوری مسؤلیت نه اخلي نه افغان حکومت مسؤلیت اخلي نه وسله والې ډلې مسؤلیت اخلي فکر نه کوئ چې دا رښتیا هم د اندېښنې وړ مسله ده که چیرې بریدونه کېږي بیا ولې مسؤلیت نه اخیستل کېږي زه وایم
کې که په مینې دا خو واضح خبره د مین حکومت نه پټوي دا خو واضح خبره ده چې مین خارجان نه پټوي نو که په مین وي دا خو د طالب مسؤلیت دی دا چې دی مني که نه مني الله خو اګاه دی په دې باندې ملت خو په دې باندې پوهېږي دا چې نن ملت بېچاره دی خوار دی غریب دی ټکېدلی دی په وینو سور دی نن نشي درته ویلی طالبه دا خو ستا مسؤلیت دی که منې که نه منې دا مین ته راوړی دی او که هوایي بمباري کېږي بې پیلوټه یې کوي دا خو نړیوال کوي دا خو واضح خبره ده او که د میدانونو څخه دغه توپونه غورځي دا شیان غورځي دا خو حکومت ستا دی چې توپ چې بند کړی دی دې خوا څخه بله هغه خوا ته کرایه ده خوا ته طالبان وایم طالبان خو داسې نه دي چې هلته ګرده ناست یا په واښکې تړلي دي بله ته ستا بم وځي هلته پشکې مښلي هدف ویشتلی شي کله یې ویشتلی شي وطن دی ورغورځي هغه بیچارهګان غریب خلک دي د جګړو څخه د دغه توان نه لري چې د جنګ د میدانه څخه کډه بار کړي ته د دې خوا توپونه ورغورځي هلته پشکې خلک پشکې وژني او د هغو کورونه خرابوي نو په دې کې د دې څخه معلومېږي خو چې دغه هر سړي خپل په اندازه باندې خپل توان کړی دی خپل وس یې کړی دی مګر ملت ته په یوه معنا د منلو وړ نه دی وایم زه درته وایم زه د وطن د یو وګړي په صفت باندې دا خبره کوم زه ما ته یوه ثانیه د منلو وړ نه دی زه چې هره ورځ راکښېنم هر ماښام چې کښېنم چې دغه شی وینم خدای زما په وجود اګاه دی ما ته یو رقم تکان راکړي زما په اعصابو باندې یو رقم بوج راځي نو چې دا زه داسې کېږم تر ما ډېر خواخوږ یم په دې وطن کې سته هغه به څونې په تکلیف کېږي هغه به څونې زحمت پر هغو باندې به څونې فشار وي پر هغو باندې به څونې زحمت وي نو خو دلته هېڅ افغان ته دغه شانې کړنې د منلو وړ نه دي خو د دوی څخه مو غوښتنه همدغه ده چا چې وکړي بد کار هغه باید ووایي چې دا بد کار ما وکړي پټاو اوسو تا وکړي خو ووایه چې ما څه اوسو دغه کار مې غلط وکړي طالب به ولې نه وایه چې دا پټاو زما و دا مین ما پټ کړی و یا دا ځانمرګي ما راوستي یا دا انتحاري چې بولي دا ما راوستي دا شیان خو تا راوستلي دي او امریکایانو چې داسې وایي چې زه خطا وتم خو تا نارې ولې تا 3 انچه شی وینم وایم نن 50 انچه شی ته نه وینې تا اوس ته څومره غټ درواغ دي ویل موږ ته یا بله خو چې پادري شعاره کې درواغ راټول وایي چې بیا دا درواغ شروع کړي دي اما وژنې هم درواغ راسره وایي دا خو بل ظلم دی چې راسره کوي او حکومت ته بیا دا غټ توپونه چې غورځوي وایم تا ته معلوم دی چې هلته طالبان په واښکې تړلي دي ګرده پراته دي دا خلک ګرده سره یو ځای ناست دي هغه چې ستا سره جګړه کوي په دې نه پوهېږي ته ولې داسې ړانده توپونه غورځوي دغه غټ توپونه یې د زموږ په روزګان کې په ترینکوټ کې په دا میدان کې ایښي دي 3-4 دانې ایښي دي دا ماښام چې بس دا ګولۍ ورځ شي دغه وطن چې غورځي د ریشان چې غورځي مرابا چې غورځي پایناوي چې غورځي ډب کله ته ورنږدې د اواز یې خوب نه کېږي کله ته لرې خو د مرګ سره مخامخ یې دغه لوی شلمنۍ د ګولۍ د چې راله در باندې وموښته بس ستا فامیل کې خراب کوي هوتکي صاحب راګرځو دې ته څومره اړتیا لیدل کېږي چې باید اوس روانه جګړه چې د دغه جګړو په تکتیکونو کې باید بدلون راشي ښکېل لوري هم که طالبان که افغان حکومت وي یا هم که بهرني ځواکونه دي دوی ته څه اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید وروسته د نه خپل د جګړو تکتیک بدل کړي هغسې جګړه وکړي چې ملکي مرګ به پکې نه وي زه وایم په جنګ کې حتما ملکي مرګ ژوبله راځي هېڅ چاره نه لري په داسې غریب ملک لکه دا اوس داسې نه دي چې اوس کشکې داسې کولی چې طالبان یو سارا منطقې ته وروتلی حکومت هم هغه منطقې ته وروتلی په هغه منطقه کې چې هغه کې دغه نه وایي هم خلک نه وایي دوی جګړه سره کولی خو داسې نه کوي طالب زغلي په خلکو ننوځي خارجان یې رفاه څخه ولي که شل ملي که ډېر شپې دي دا بل د شپې چې بیا ماښام اذان یې وکړي بالا ډوډۍ ورته وخوړه د دې پله نو توپ ته پښه ویل کړي دا چې په داسې حالاتو کې دلته کله دا اصول مراعاتولی شي چې په 19 کاله یې مراعات نه کړه اوس یې کله مراعاتوی شي چې په 40 کاله یې مراعات نه کړله موږ تاسې ولي د اوس به کله مراعات کړي زه به هرمن په دې باندې نه یم په جګړه باندې موږ د حل لارې ته نو سره رسېدلی جګړه برنده نه لري دا که د حکومت وایي دا 40 ملک ورسره دي خو دا ته یو سپېرچوکي طالبانو سره یې اوس داسې کې جنګ دی وایم خیر که د روس کومک هر چا کومک چې دی هغه زه څه کوم خو جګړه په طالب ده حکومت ستا سره ټانک در سره دی توپ در سره دی تیاري در سره دا ټول حساب در سره دی ته ولې د طالبانو سره ازغلې مشکل دي چې دی ډېر زیاته مننه ژوندی چې خبرونه راغلي مننه تشکر خیر تمام خلکو تر د وروسته د خبرونو